په اسلام کې 12 میاشتې دي په کال کې او دا د الله تعالی تعلیم دی چې کال به د 12 میاشتو وي او په دې 12 میاشتو کې څلور میاشتې هغه د احترام او انتهایی د تعظیم والدی چې هغه ذی قعده ذی الحجه محرم او رجب دی رجب ته پښتانه زبرګه میاشت وي او دا نوري بیا یو بل پسې په نمبر وار باندې لګاتار راځي وړوکی اختر میاشت نه رسلو او بیا د لوی اختر میاشت او بیا ورپسې د محرم میاشت د محرم میاشت دینا د اسلامی کلندر مطابق کال شروع کیږي او د کال لومبه میاشت ده اسلامی تاریخ کې اسلامی تقویم کې د کال لومبه میاشت هغه محرم الحرام ده او 12 میاشت ذی الحجه ده د لوی اختر میاشت د محرم میاشت دا د خوشحالو میاشت ده د رحمتونو میاشت ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رمضان د روزو د فرضیت نه مخکې د محرم په میاشت کې به روزې نیولې او ډېرې روزې به نیولې امت ته تعلیم دا دی د رمضان د فرضیت نه بعد بیا دا میاشت کې د محرم دا روزې چې دا نفلي مستحب وګرځي خو ابتدا د اسلام کې د عاشوري روزه فرض و روایاتو کې راغلي دي چې مخکنو پیغمبرانو هم د عاشوري روزه نیولې ده زمونږ استاد خوږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د عاشوري روزې نیولو سره الله پاک د یو کال ګناهونه معاف کوي نو دا ډېره سخته ضروري خبره ده چې موږ او تاسو هغه اعمالو له زور ورکو چې کم سره زموږ ګناهونه معاف کړي ځکه چې دا موږ او تاسو باندې ښه واضحه شوې ده زموږ او تاسو نافرمانی او ګناهونه هغه ډېر دي الله کریم دې موږ او تاسو ته معافي وکړي نو په دې روزو سره تهجد سره صدقات سره استغفار سره تلاوت سره د انسان صفائی کی د گناهونو نه او د الله رحمتونه راوریږي بیا نظام د دنیا هغه الله تعالی په خلق باندې خسته کوي حالات په خراوي او که چرته کې د حلال د رزق خورون کې نوي حلال رزق خورون کې نه او حرامو کې کوششونه شروع وي
او جواریانی او سودن او سنماگانی او شراب او زنا او بیدینی تا دا مخلوق متوجی وی او الله تعالی یادول الله ته جڑا الله رب العالمین نه خیر غستل او د الله کرم او رحم طلب کول دا نه نو الله په غوچاته نه محتاج نو بیا د دنیا په دې انسانانو باندې تنګي او داسې حالات جوړي چې انسان باوجود د دینه چې در اطمینان او د راحت ټول اسباب ورسره وي وړته سکون نشته د سکون او د اطمینان تمام وسایل برابر کی وړته سکون او اطمینان نوي ځکه چې اسبابو کې خو اطمینان نه اطمینان خو الله ورکوي اطمینان او سکون خو د الله په یاد کې دی د الله په بندګۍ کې دی نو زما عزتمندو سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه ته چاوي چې تا خو په جاهلیت کې ډېر ناکار دي کړي ډېر ظلمونه دي کړي حضرت عمر سے پته خپل اندازې نه یو ډېر ښه جواب ورکو اگر چې هغه د جاهلیت خبرې وي هغه ته معاف دي اسلام یې نور وړي دوا تو فرمایل ایک ورته بول چې ما دومره سخته ګرمۍ کې روجي نیولې نهر مې تیرې کړې او د الله په لار کې مې جهادونه کړي دا غي په وجه سره که زما حرام وجود ته داخل شوي وي اما ټول ځان نه ویني کړي په اعمالو سره مې د ځان نه ویسي دا یو عظیم تاثیر دی په اعمالو کې چې د انسان ګناهونه هغه دنه لري کوي توبه سره لري کی کبایر لوی ګناهونه او اعمال سره د جمهور امت په نس صغیره ګناهونه لري کی دواړه د الله پاک نافرمانی دي الله پاک دې موږ استاسو صغیره کبیره دواړه معاف کړي د دې روزو دا فضیلت ډیر کافی دی چې الله کریم په یو انسان د یو کال ګناهونه معاف کړي احادیثو کې راغلي چې دې عاشوري ته عاشوره ولې ویل کېږي مشهور خبره خدا ده چې دا د میاشتې لسم تاریخ وی 10 لسو ته وي خو بعض عالمان دا هم لیکي علامہ بدر الدین عینی رحمت الله علیه د بخاری په شرح کې عمدۃ القاری کې لیکلي نور عالمانو لیکلي چې په دې ورځ باندې الله لسو پیغمبرانو سره خصوصي احسان کړو په دې ورځ باندې دیو جنو ته عاشورا وای یو دا چې حضرت آدم علیہ السلام داغه ملامتیا الله پاک په دې ورځ باندې معاف کړو حضرت نوح علیہ السلام په دور کې چې کوم طوفان راغلو اپ دې ورځ باندې ودرېدو او د حضرت نوح علیہ السلام کشتی په جودي غر باندې ودرېدل ابراهیم علیہ السلام خلاف چې کوم اور بل شو نمرود او داغه ملګرو کله چې دې ورغردول نو دقه لسم محرم
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم چې ویلې شوی. حضرت ایوب علیہ السلام د بیمارین الله پاک جوړ کړي د اوږدې بیمارین. فرعون او دا قوم چې په بني اسرائیل کوم ظلمونه کول او دای پوزې لراوستي. عالمان وای او حدیث د مسلم کې براغلی دا پیغمبر پاک فرمای چې لسم تاریخ د محرم باندې الله فرعون غرق. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه طیبه ته هجرت وکړو نو د یهودو آبادی والته کې اکثریتو نو هغه په لسم محرم باندې په اتفاق سره روزه نیوله. تاسو ته وکړه نبی علیہ السلام چې تاسو ولې دی ورځ باندې ټول پټولو روزه نیولې؟ هغه وته وی چې دا یو ورځ ده چې الله پاک مونږ باندې لوی احسان کړی او په موسی علیہ السلام د الله لوی احسان. زمونږه د موسی علیہ السلام ابدی دشمن فرعون الله په دې ورځ باندې غرق. نو مونږه د الله د شکرې ادا کولو په غرض باندې روزه نیسو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صحابه کرام تو فرمایل نحن احق بموسی علیہ السلام منهم. د موسی علیہ السلام صحیح ملګری خو مونږ یو. دی خو تش په خله د موسی علیہ السلام نو ملي لہذا مونږ به موسی علیہ السلام سره خوشحالي ښکاره کوو. تاسو روزه ونیسئ او کرا روان کال لز ژوند دیوما نو دی صرف لسمه نیسی نو موږ ورسره نهم هم نیسو دوه روزې به نیسو چې یهودو سره مشابهت رانشي. دیو جنا حدیث پاک کې راغلی دی چې فرض منځ نه بعد زیاد ثواب والا منز التهجد. فرض واجب منز نه بعد بهترین منز اد شپې منز دی. الله دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي. په خیر ادا غواړي یعنی دا شپه دومره اوږده ده چې څونه ورځ ده انسان په خوب نه مړي. خوب داسې یو شی دی چې دا ته څونه کې نو کې به النوم یتولد من النوم. خوب د خوب نه پیدا کیږي. بس خوب د خوب خوراک هم د اسکاک دا نه پوره کیږي. پکار دا ده چې سړی 24 غنټو کې زیات خوب کوي چې 8 غنټې دی خوب کوي چې زیات کوي. او زمونږ خوبونه د ورځې هم خوب او د شپې هم خوب. ډېر خلک دا ډېره د افسوس خبره سپینګیري خوب نه ورځي اوړي راوړي نه راپاسي ولې د اراده نه ده کړې دی په ښه اراده وکړي دا ځوانان هم بیا راپاسي. او دا ډېر اهم منځ دی دوستان. د سړي ایمان تر هغې پورې نه پوره کېږي تر څو چې په ده کې د تعجد صفت نه راغلی. دا دی الله پاک هر مومن ته نصیب کړي. الله کریم دې زموږ او ستاسو د ټولو 2 رکعاته دی ولې نه. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په بیماری کې را پاسېدلی او فقط 2 رکعاته کړي او بیا ودې شوی دی. 2 رکعاته تم کو ډېر شی دعاګانې قبلېږي توبه قبلېږي بیماری ختمېږي الله جل جلاله راضي کیږي.
د بنده د الله تعلق انسان ته نصیب کیږي د انسان نفس دې سره پیمال کیږي ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا بشک را پاسېدل د شپې دا ډېر سخت پیمال کوون کې دي نفس لرا او د ورځې به بیا سیده روان د ورځې به د ګناه نه دی الله حفاظت کوي دا موږ تاسو ځکه پاسېدې هم نشو چې کثرت ګناه ده ګناهونه هم ډېر د ډیروالي د ګناه د وجې نه انسان د الله د عبادت نه محرومه کیږي د الله د یاد نه غافل کیږي ډیر خلک یې څوکیدارۍ کوي ساروي ساتي ګجرانی 3 غنټې وختي پاسي د اذان نه مخکې ولیکن توفیق نه ملاوي ولې نه ملاوي ډېرې وجې دي یو دا چې د نیت نه دی کړی په خیر ادو کې دا ډېر ضروري مونځ دی دوستانو ډېر اهم مونځ دی د مؤمن نشانی ده د نیک سړي نښه ده د شپې پاسېدل الله کریم دې موږ تاسو ټول ته نصیب کړي نو بهترین مونځ د فرض مونځ نه بعد دا د شپې مونځ او بهترین روزه د رمضان د روزو نه بعد د محرم د میاشتې روزې نو دا تصور پیدا کوي دا نظریه جوړه کوي چې د محرم الحرام میاشت دا خوشحالو میاشت دا د انعامات او احساناتو میاشت دا د غمونو د دردونو جوړول د اسلامي تصور نه دی حضرت حسین رضی الله عنه او نور اهل بیت سره ظلم شوی دی یزید ظالم دی ظلم یې کړی خدا میاش خود دین مخکې موکا د 60 هجری نه مخکې مولا میاش کړه تصور د دې میاشتې سو هغه وخت خلکو د میاشتې ته کومه نظریه لرله هغه به دین د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت په وجه یا د یو بل شخصیت په مرګ باندې که یو ورځ یا د محرم د میاش د غم جوړې دی بیا خو په کار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګ میاش د ټول نه لویه د غم میاش په دې خبرو پیږه دوستان د الله پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم څومره لوی هستی ده اثر څومره ظلمونه شوي څومره ذاتیات شوي د هغه د وفاتم د خیبر د یهودنې ښځې دا زهریله غوښو د وجې نه دی چې هغې دعوت کړی په حدیث کې راغلی دی او زهر یې پکې اچولي دی لیچه کې د څاروي دی مخکې خپه کې ښه زهرینه غوښه یې تیاره کړې وه اوی یاره دا که رښتینې وي نو به یې پېژني او نعوذ بالله که دروغجنې بس خلک به اخلاص شي پیغمبر علیه السلام خو ډېر لوی اخلاق او سمه معجزه وه د هغې اخلاق دا یهودنه ښځه راله د الله پیغمبر ته دعوت وکړو چې تاسو له مې روټۍ تیاره کړې خیبر فتح شو نبی السلام د هغې دعوت قبول کړو کله چې ورغې صحابه کرام مسره غوښه لاس مبارک کې راوچته کړه چې ښکلی په دې غاښ کېښوده لاړه کړه صحابو تېره کړې وه اب بیماران شو بیا شهیدان شو رستو دې نه مړه شو پیغمبر پاک وفرمیل چې ما ته دې غوښې وویلې چې ما مه خوره ما کې زهر دی معجزه ده بیا به چې د کال دغه ورځې راغلې نو دې غاښونو کې به درد راتله دومره تیز زهر ابن حجر اسقلاني لیکلي رحمه الله وفات اوم د دغه درد نشوي دی زما ستا پیغمبر ته الله د شهید مقام ورکړ
خدا د الله دستور دی چې الله په پیغمبر باندې څوک مسلط کوي نه. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ الله فرمای زمونږ لښکر به غالب وي، باندې څوک غلبه نه مومي. نو معتبر تفاسیرو کې د عبدالله ابن عباس رحمه تفسیر دی ما قتل نبی فی المعرکه. دا د الله دستور دی یو پیغمبرم چرته په میدان جهاد کې پریوته نه دی چې ظالم شهید کړي وي او مړ کړي. زموږ ستا عالی شان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته الله د شهادت لوړ مقام داسې ورکړي. نو دا تصور مکوا او دا نظریه مساته غلطه ده. په اسلام کې د 3 ورځو نه زیات په یو مرده باندې غمونه نشته. اهل بیت سره مینا او محبت زمونږ د ایمان حصہ ده. د اهل بیت سره عقیدت او مینا دا زمونږ د دین جز دی. مونږ پار مانځي کې وایو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. خدا مینا نه ده چې سړکونو ته روز او شراب وس کو ځان واه. دا خو داسې شي نو ستاسو خپل دستور دی رواج دی. دې کې د اهل بیت څه فایده ده؟ نو ستاسو خدمت کې گزارش کوم دوستانو چې خلک غوړې ځړې نارې وایي او خواږه خواږه نمونه علی ځانتا او نور د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو او د اهل بیت په مبارک ترتیب باندې نه دي. د پیغمبر علیه السلام بیبیان اهل بیت دي که نه دي؟ دیتا اهل بیت نه وایي. د پیغمبر پاک سخر ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق رضی الله عنه دا غنوم نه لې بلکې هغه ته منافق وي نعوذ بالله من ذلک. په تاریخ کې لوی ظلم حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه سره شوی دی. اتفاقی خلیفہ ټول امت په متفقو او د الله خوښ بندو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل داسې ناستو، ګرمي وه، لنګ مبارک یې اوچت کړی او داسې یو کوی غوندې و، پای کې خپې مبارکې ځوړندې کړې وي او دا خپې ښکارېدې. یو باغ پای کې ناست، صحابي څوکۍ ته ولاړ دی، رامنډه کوي د الله پیغمبره. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اجازت غواړي راشي، راځي. د الله پیغمبر خپې مبارک ښکاره کړي دي او بو کې خپې ښکته ځوړندې کړي دي، په خپل حال ناست. ابوبکر صدیق نه هم راغی، صحابي بیا ودرېده څوکۍ ته، دروازه کې د باغ دروازه کې بیا رامنډه کړه. د الله پیغمبره ستا دویم ملګری عمر فاروق رضی الله عنه راغی، دروازه کې ولاړ دی، اجازت غواړي را پرېږدم. راځي دي. عمر صاحب هم راغی، دوی سره کېناستو او د الله پیغمبر په زوړ حالت ناست دی، خپې مبارکې ښکاري او خپې د هغې نه پټوي. صحابي دروازه کې د باغ ولاړ دی، بیا رامنډه کوي، د الله پیغمبره حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ولاړ دی، اجازت غواړي را پرېږدم. وی ولې نه، راځي دي. خو د هغه د راتګ نه مخکې نبي علیه السلام سیده کېناستو، خپې مبارکې پټې کړلې، چې کومې ښکاره کړې وي او بې تکلف انداز کې ناستو، هغه پتونه او ګوډه مبارکې پټه کړله، سم کېناستو. وی راځي دي. عثمان ابن عفان یو راغی، صحابي دي تپوس کوي د الله پیغمبره دا دوه کسان ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی الله عنهما دی نو تاسو داسې بیغمه ناست وي، خپې مبارکې ښکاره وي، بیا چې رام لل تاسو پټې نه کړئ. عثمان ابن عفان رضی الله عنه کې
څه خصوصیتو چې د راتګ سره تاسو ناسته بدله کړو خپې مبارک یې پټې کړلې دا ولې حضرت تو فرمایل الا استحیی من رجل یستحیی منه ملائکة الرحمن زبد یو داسې سړی نه حیا نه کوم چې دا غنه د اسمان فرشتي هم حیا کوي عثمان ابن عفان وایي که نه پوهېږي حضرت عثمان داسې هستی ده په خپل کور کې ناست دی البدایه کې ابن کثیر لیکي روجه په خوله دا یې نو مخکې مو سره خوارجو ظلمونه کړي د یهودو په سازش مسجد نبوي کې د پیغمبر پاک په منبر ولاړ خطبه وی او هغه سره لاس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه همسا ده او خوارج ته هغه همسا اخلي ماتی او د هغه جماعت نه چې د جوړ کړي د خدمت کړي په ذاتی پیسو ذاتی خرج باندې او د توسیع کړي دا دې ته بار کوي چې تاسو مونږ نه کیږي عثمان ابن عفان سره خود طاقتور کسان خو اختیار مسره داغه په خبره کې چا نه نکول وې دا الله د پیغمبر په خار کې شر نه کوما سبحان نن د موت ته لګ اختیار ملوشي چې موږ تاسو په جمعات سرپکو وې دا د الله د پیغمبر خوښ شوی خار دی زدي کې شر نه جوړو لاړو کوړه نه وته دا د لوی مقام خان او اق ظالمانو ته د کور نه محاصره وکړه غیر چا پیرا سو رزي محاصره وا او په مصلبه دا غلط خلق ولاړو خوارج عثمان صاحب ز جنگ نه کوم اگر آیا مشران صحابه هغه خلقو بس موز نه کوي جاړي خو الته د امیر حکم دی د خلیفۃ المسلمین حکم دی سکول نشي تردید چې ابن تیمیه منهاج السنه کې لیکلي دي دغه خوارج دغه بيدینه خلق د عثمان ابن عفان رضی الله عنه پکور راوړل پکور راوړل درو جمعې ورځ ده خدا وتوي دا وبدي د گاونډه نه مې غوستي ما مشک دي سوی مورد چې تا وبنه دي سکلي دا وبوس کا حالان کې بیر روما د يهودینا حضرت عثمان رضی الله عنه اغسته او مسلمانانو ته وقف کړو اق خپل کوینا عثمان ابن عفان توبه نه ورکړي تندې په دیری دا بیبي وته وی دا وبوس کا یا امیر المؤمنین عثمان صاحب نسکلی او ته په جنا شو ایمان خفای ولی نسکی عثمان ابن عفان رضی الله عنه وته فرمای ما بیگا خوب لیدل په خوب کې می محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید او هغه ما ته فرمایلیو چې ستارو چې ماته په جنت کې ما سره زه خو جنت ماته ابي په جړا شو پوښوا دقه کې خوارج را وړېدل او د قران حکیم ته ناس د تور گزارونه پې کوي اداغه د مبارک جسم نه چې کوم وینا وزي ته قران پاک په پاڼه ورغړو دي بعض عالمان وایي د تاریخ چې کوم مصحف شریف کوم قران شریف عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته پروتو کولاو اته قران شریفونه هغه ضعیف کړو
دومره تلاوت یې کو په خپل زندګۍ کې دومره تلاوت کم قرآن پاک چې دته پروت و په هغې باندې دا وینه لاړه شوه دقه قرآن شریف د مصر د قاهرې په عجایبګر کې پروت دی د تاریخ په روایتو کې او هغه وینه پې اوس هم یو شاهد پروت دی داسې په اتفاق باندې خلیفه او په داسې ظلم باندې شهید کیږي او اهل سنت مسلمانان پړه باندې دا غم برداشت کوي ځکه چې زما اسلام ماته وایي چې غم د ته ورسېږي انا لله و انا الیه راجعون به وایي دا نه چې روډونه بلاک کا دا نه چې د قوم پیسه په دې خرافاتو باندې ولګوه دا اسلام نه دی ټیک ته چې ته به ازادي دا جمهوري ملک دی نو بیا په خپل امام بارګاه کې کوه زه د اختر مونځ په عبادت خانه کې نه کوم بار خو نه روزم نو روډونه خو نه بندو عبادت خو خلک نه پازابوي عبادت د خلکو د پازابولو نوم دی زما عزتمندو حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصول سے کبھی خوشبو نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے حقیقت نه پټي که تاسو ډېرې تورې جامې واچوئ د صحابو دشمنان یې که تاسو ډېر دا ځانونه ووایئ تاسو د یهودو بچي او اهل روافظ او اهل رفض تاسو د قرآن دشمنان یې تاسو د صحابو دشمنان یې تاسو د اهل بیتو دشمنان یې راشئ حقیقت د اسلام ته راشئ د اهل بیتو ژوند ته راشئ د رسول الله تعلیم ته راشئ مونږ په تاسو باندې خفه کېږو مونږ تاسو ته د اسلام لاره ښایو د الله د پیغمبر دوستان د الله د پیغمبر ملګري هغه تاسو ته د دین دشمنان ښکاري زما عزتمندو د محرم میاشت باندې دا تصور ونه کې چې دا د غمونو میاشت ده دا د خوشحالیو ده او حضرت حسین رضی الله عنه سره ظلم شوی دی د یو ترخه واقعه پکې راغلی ده بالکل دې سره دی دا حیثیت د غمونو نه ګرځي الله تعالی موږ تاسو ته د صبر تلقین راکوي او د انا لله و انا الیه راجعون دا نعمت دی امت ته الله ورکړی په دې وجه د محرم میاشت دې ته د غمونو ویل د دردونو میاشت ویل د اسلامی تعلیم نه دی بل خبره دا ده چې د عاشوري په ورځ په روایاتو کې راغلي چې چا د لسم محرم په ورځ باندې په خپل کور والو باندې په خوراک کې وسعت کو ډېرواله او کو ډېرواله فراخي راوسته الله پاک به دې سړي باندې په ټول کال کې پر ځکه فراخي راولي نو دا یو د محدثینو په عمل له د ډېرو کبارو محدثینو ته عمل له په لسم محرم باندې په خپل کور والو باندې په خوراک کې فراخي وکړي دوه درې شي نه ولا پاخ کوي فروټ هم راوړي بچو باندې وی خوري ان شاء الله الذي ټول کال به د رزق تنګ سر نه صحیح کې صحیح ده کنه ان شاء الله او بل خبره ده چې کوشش وکړي چې روزه ونی صحیح زما د حساب خنن غمورز د میاشت نو خالی اتمه اتوار نهما اتوار او پیر یا پیرو نه ونی صحیح را روان پیر یا نه یا اتوار او پیر ونی نو دا ډیر لوی د اجر خبرم ده د ثواب خبرم ده او د دې میاشتې نه استفاده هم د واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب